سلامونه ګران هیوادوالو، ستړي مه شئ. هیله ده ښه به یاست. په سعودي عربستان کې یو شمېر پښتنو له ما څخه په دې اړه پوښتنه کړې ده چې موږ څخه په حج کې ګوتې لګول شوي دي، زموږ به راتلونکی څه ډول وي. نو ګرانو دوستانو، ما د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت یو بیانیه وکتله چې په هغې کې دغه وضاحت راغلی دی: حج بدون تصريح للمواطن غرامة 50,000 ريال و6 أشهر حبس لمخالف، والمقيم 10 سنوات ترحيل من المملكة ودخول من المملكة ل10 سنوات. نو ګرانو دوستانو، دوی پکې ویلي دي که یو سعودی بغیر له تصریح حج وکړي نو هغه به 6 میاشتې جیل او 50,000 ریال به چې دی دا دولت ته جرمانه ورکوي. او که یو مسافر یا په دغه هیواد کې اقامه لرونکی کس بغیر له تصریح حج وکړي نو د 10 کلونو لپاره به دا د سعودي عربستان څخه شړل کیږي. نو هغه دوستان چې ګوترې څخه لګېدلي دي نو دوی لپاره چې د په سعودي کې ژوند ستونزمن دی. نو له تاسو څخه بیا په دغه ویډیو کې غوښتنه کوم چې هر وخت کوم کار کوو، هیله ده راتلونکي ته فکر کوئ چې راتلونکي کې دا کوم عواقب لري. په دې اړه ما مخکې ویډیوګانې جوړې کړې وې او تاسو ته مې د سعودي عربستان حکومت قانون تشریح کړی و چې بغیر له تصریح حج ته مه ځئ. خو بیا هم کومو دوستانو ده چې ګوتې لګول شوي دي، خدای دې په هغوی باندې ورحمیږي او موږ تاسو ته د خدای داسې توفیق راکړي چې په قانوني ډول باندې ټول حج فریضې لپاره لاړ شو. مننه.